هغه غواګانې چې د هغوی غیمتوب یا وار اوږد وي نو هغوی ته باید ناوخته القا وشي. په عادي توګه خو موږ غوا ته هغه وخت القا کوو چې کله په غیمتوب باندې 12 ساعته تیر شوي وي. خو ځینې غواګانې داسې هم وي چې په هغوی کې وار ډېر اوږدېږي او تخمه پکې ناوخته ازادېږي. کومې غواګانې چې د ناوخته تخمې ازادي تکلیف ولري او غیمتوب یې اوږد وي هغوی ته ناوخته القا کول پکار دي. دغه ډول غواګانو ته القا باید د 14 ساعتو نه تر 4 ساعتونو پورې وروسته ترسره شي. یعنې که غوا مو نن سهار غیمه شوه نو بل سهار ته باید تاسو غوا ته القا وکړئ. په هغه غواګانو کې چې تخمې ناوخته ازادېږي او هغوی ډېرې زیاتې ګرمې ډېرې زیاتې هیجانه وي، رمباړې وهي او د شودو په تولید کې کموالی راځي. همدا شان هر هغه شی چې ورسره نږدې په هغې باندې خپې اچوي او د پاسه پېښېږي. نو تاسو ته باید دا معلومات وي چې ستاسو غوا اوږد وار لري او که لنډ وار لري. دا تشخیص باید ډاکټر وکړي. اوږد وار یا غیمتوب لرونکو غواګانو کې القا اکثرا نتیجه نه ورکوي او بیا راګرځي. د اوږد غیمتوب لرونکو غواګانو بله لاره دا هم ده که چېرته ستاسو غواګانو وار سهار راوړه نو یوه القا مازدیګر کې ورکړئ او بله چې دی په بل سهار ورکړئ، یعنې 2 القاګانې ورته وکړئ. همدا شان ډاکټر صاحبان کولی شي چې که چېرته دوی تشخیص کړه چې غوا اوږد وار لري نو د القا څخه 8 ساعته مخکې باید دوی ته د جینارج هارمون ورکړي.